کوشش دا کوه خپل رب ته په وحدت کې ژاړه، فریاد کوه. لکه یو ماشوم چې خپل مور ته څه رقم ژاړي، یو شی ځینې غواړي څنګه فریاد کوي. کله سر په ځمکه ورته کښېږدي، کله ورته ژاړي، کله څه چل کوي، کله څه چل کوي. ته د خپل رب څه یې داسې غواړه، ورته وژاړه، لاسونه ورته وبرژه، خوله ورته کږه کړه، د سترګې اوښکې توی کړه، پر یوه اړخ څه پر بل اړخ څه، سر پر سجده کړه، په سجده کې وژاړه. دا شی هغه شی دی چې ستا رب ستا څخه ډېر ژر راضي کوي، هر څومره ګناه وي چې دې کړی. دا ګناه دا د هر بني آدم نه کېږي، هېڅوک په دنیا کې صفا نه دی. کل بني آدم خطا، هر بني آدم نه خطا کېږي. خیر الخطائین توابون، بهترین کس په بني آدم کې هغه دی چې پر خپل ګناه باندې توبه باسي. حدیث کې راځي که چیرې زما بندگان، الله وایي که چیرې زما بندگان ګناهونه پرېږدي، الله وایي زه دا مخلوق ختموم، داسې مخلوق پیدا کوم چې د هغې نه ګناه کېږي او بیا الله ته ژاړي توبه باسي، د هغې نه ګناه وسي بیا الله ته ژاړي توبه وباسي، د هغې نه ګناه وسي بیا خدای ته وژاړي توبه وباسي. دا کسان الله ډېر خوښوي. دې کسانو سره الله پاک جل جلاله ان الله يحب التوابین، الله محبت ورسره کوي. الله پاک جل جلاله د توبه کوونکي سره محبت کوي. الله پاک جل جلاله ډیر مهربان ذات. ما رسول حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ليس شيء احب الى الله تعالی من قطرتين، الله ته د دنیا او ما فيها څخه در ټولو زیات محبوب، در ټولو زیات محبوب څه شی دی؟ تاسو خبره څه شی دی؟ هغه د بنده اوښکه ده چې کله د خپل رب ته لاسونه پورته کړل، شاوخوا هېڅوک هم نشته، توره شپه ده، خوله یې کږه کړې ده، د الله نه غواړي، ژاړي، دومره وژاړي چې اخر یې ساه ودرېږي، پر مخ یې اوښکې را روانې. دا زما او ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم عمل و. عائشه رضی الله عنها فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په درېیمه حصه کې داسې ژړل، د دې سینې نه داسې اواز وتی لکه کټو کې چې یو شی یېشي. څنګه اواز بس؟ داسې اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې نه وتی. امت باید د خپل نبي په نقش قدم ولاړ شي، امت باید وژاړي. لیس شیء احب الی الله، الله ته محبوب هېڅ شی دومره نه دی لکه د ژړا ساز کوي، د اوښکې ساز کوي. دا اوښکې چې کله پر مخ راایلاسي دا داسې وبرژه، دا اوښکې چې ستا پر مخ راایلاسي دا د جهنم اور در باندې حراموي که نه، پر دا ځای بیا د جهنم اور حرام دی که نه. لهذا کوشش دا کوه، خپل رب سره غواړه، یاغي و باغي مه جوړېږه، د خپل رب څخه په غوښتلو مه شرمېږه، ویې غواړه، هر ماښام یې وغواړه، د ورځې 80 وارې وغواړه. حدیث کې راځي که زما بنده هر واري کما حقو توبه وباسي، په ورځ کې 80 واره توبه وباسي، 80 واره ماته کې و چې توبه یې الله وایي زه مغفرت کوم بخښم. لهذا پکار ده موږ باید خپل رب څخه لرې نسو، یاغیان و باغیان نسو، بلکې خپل رب ته وژاړو، نږدې سو، د الله سبحانه وتعالی څخه هر څه وغواړو، الله هر څه ورکوونکی ذات هم دی.